ښکلې جینۍ باندې خپل ورور بدکاریانې کوي او استعمالوي. ډېرې زیاتې ویډیوګانې په انټرنیټ باندې خپرې شوې دي او د هغې نه بعد دغه جینۍ انټرویو راغلې ده چې خپل ټول واقعې پکې پیش کړې ده او دغه ویډیوګانې چې کومې په انټرنیټ باندې خپرې شوې دي دغه به در سره هم شریکوو. تر اخره را سره پاتې شئ. په خپله انټرویو کې ویلي دي چې ما باندې دا کارونه چې تاسو په دغه ویډیوګانو کې کتلي دي بدکاریانې دا په ما باندې خپل ورور کوي. دغه ورور چې زما سکه ورور دی، زما مور او پلار مړه شوي دي، زه او زما دغه یو ورور یو چې په کور کې یو. زما ورور چې نشې کوي او د نشې د وجې ما دغه کار ته مجبوروي، ما باندې پیسې پیدا کوي او خپلې نشې پوره کوي. زما د ورور چې کوم ملګري دي د نشو والا هغه ما له راولي او زما ورور له پیسې ورکوي او ما سره دغه بدکاریانې کوي. په دغه کې څه کسانو د دغه ښکلې جینۍ نه ویډیوګانې هم جوړې کړي دي او دغه ویډیوګانې چې ولله په انټرنیټ باندې خپرې کړي دي، نو دغه جینۍ اوس مخې ته راغلله او انټرویو ورکړله چې زما دغه ویډیوګانې دې ډیلیټ کړی شي او ما سره چې کوم کارونه دغه ورور کړي دي د حکومت نه یې دغه مطالبه کړې ده چې زما دغه ورور دې ونیول شي او ما ته دې انصاف میلو شي، ما دې د دې عذابه وباسي. نو کتونکو دا واقعیګانې نن سبا ډېرې زیاتې عام شوي دي او دغه جینۍ سره چې خپل ورور دغه بدکاریانې یعنې مطلب خلکو ته یې پیش کوي او پیسې پې پیدا کوي. نو کتونکو داسې بې غیرته ورونه هم شته په دغه معاشره کې چې خپلې خویندې داسې غلط کار ته مخکې کوي او د خپلو خویندو پیسو ته ناست وي، دغه بدکاریانو ته یې مخکې کوي او پیسې پې پیدا کوي. نو تاسو داسې بې غیرته خلکو باره کې څه رایه لرئ؟ خپل رایه په کمنټ کې شریکوئ او که ویډیو هم تر اخره پورې کتلي وي نو ویډیو هم لایک کوئ او چینل ته که نوي راغلي نو چینل سبسکرایب کړئ چې داسې اپډیټ تاسو ته په وخت میلاویږي او چینل ته که نوي راغلي نو چینل سبسکرایب کړئ چې داسې اپډیټ تاسو ته په وخت میلاویږي.